کچری تاسو وایي چې ماته د معلوماتو شي د خپل وجود چې آیا ماته شوګر لګېدلی دی که نه دی لګېدلی، نو درې غټ داسې علامات زه تاسو ته ښیم چې د هغې علاماتو په بیس باندې تاسو دا معلومولی شي چې آیا ماته شوګر شته او که نشته. نو په هغې کې د ټولو نه اول غټ علامات کم ته چې موږ په میډیکل کې پولی یوریا وایو دا دی، یعنې په دې کې انسان ته ورکوټي بول ډېر زیات ورځي او بار بار ورځي او دې د وجې نه ورځي چې د انسان په وجود کې کم دا شوګر دی کم د چینی چې موږ ورته ویلی شو په پښتو کې نه د انسان په وجود کې ډیره زیاته شوي وي او ګردې دا کوشش کوي چې د انسان د وجود نه دا چینی دا ګلوکوز دا شوګر بهر ته وباسو د ورکوټي بول په لاره باندې چې بار بار انسان ته ورکوټي بول ډیر زیات ورځي. دویم علامات کم ته چې پولیډیپسیا په میډیکل کې وایي، یعنی بار بار انسان ته تنده لګیږي او تنده د دې د وجې لګیږي چې د ورکوټي بول په لاره کم یورینیشن کوي، یعنی کم ورکوټي بول کوي د هغې د وجې نه د انسان په وجود کې د اوبو کموالی راشي کم ته چې ډي هایډریشن ویلی شي. او دریم علامات چې کم دی کم ته چې پولیپیجیا وایي، یعنی په دې کې بار بار انسان ته لوږه لګیږي او لوږه د دې د وجې لګیږي چې د انسان د معدې نه کم لاندې پینکریاس دی کم چې انسولین جوړوي چې د شوګر حل کېدو دپاره بهترین کار کوي، نو دا انسولین نه جوړیږي یا مکمل ریزسټنټ وي چې د هغې د وجې نه د انسان په وجود کې چې کمې خلیې دي نو هغو ته هم په خپل مقدار باندې ضروري دي شوګر کم ته چې ګلوکوز ویلی شي چې هغه انسان هر یو کار دغه په مدد سره کولی شي او انرژي ورته ملاویږي. خو کله چې دا انسولین نه جوړیږي یا د دې سره دا ریزسټنټ وي نو دا شوګر د انسان خلیو ته په صحیح طریقه باندې نه رسیږي چې بار بار د دې د وجې نه انسان ته لوږه لګیږي چې دا یې دریم علامات دي کم چې غټ علامات دي. د دې سره که چېرې دا درې واړه انسان ته علامات وي نو دا د شوګر په نهره یو ټیسټ کولی شي چې د هغې نه هم انسان ته کلیرلی معلومیږي یا د دې نه علاوه HbA1c ټیسټ ورته ویلی شي چې تیر شوي د 3 میاشتو ریزلټس تاسو وښیي چې آیا ستاسو تیر شوي 3 میاشتو کې شوګر چېرته راغلی دی او که نه دی راغلی. نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې تاسو ته خالص علاجیت پکار وي نو تاسو زموږ سره په وټساپ باندې کنټیکټ کولی شئ. شکریه، الله حافظ.